رسوله الكريم اما بعد. قدر منو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک دریم برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدر منو اوریدونکو، کله چې عمر رضی الله عنه د شهادت کلمه وویله، رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور صحابه کرام رضی الله عنهم د تکبیر اوازونه پورته کړل. نو په دې حال کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړی، ویې فرمایل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مبارک دې سه، ستاسو سره د اسمانونو والا هم په دې خوشحالۍ کې شریک دي، هغوی هم خوشحاله دي. د دغه زیري سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم خوشحاله سو. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل او ویې ویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا موږ پر حق نه یو؟ زموږ دین پر حق نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: بالکل موږ پر حق یو، زموږ دین پر حق دی. عمر رضی الله عنه وویله: نو بیا موږ عبادت ولې په پټه کوو؟ ولې په ښکاره میدان ته کیږو نه؟ زما دې په هغه ذات قسم وي چې ته یې په حقه رالیږلی یې، موږ به نور هر عبادت په ښکاره کوو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه شهامت، بهادری او غیرت ولیدل، په فکر کې سو چې لا خو اوس هم موږ د دومره ډیرو مشرکینو او عربي نصاراو سره مقابله نسو کولی. سوچ یې وکئ، عمر رضی الله عنه قسم وخوړی چې نور به دغه حقانی دین ښکاره کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ور په یاد سوله چې د قریشو تکړه او تر ټولو بهادر انسان حمزه رضی الله عنه لا د مخه مسلمان سوی دی. عمر رضی الله عنه هم مسلمان سو، اوس د کافرانو شر دفع کولی سو. نو فیصله یې وکړه چې د عمر رضی الله عنه قسم به پوره کوو. نو اجازه یې ورکړه چې صحیح ده، ستا خبره منظور ده. سمدستي یې 2 صفه برابر کړل. د یوه صف په سر کې یې حمزه رضی الله عنه کړی او د بل صف په سر کې یې عمر رضی الله عنه کړی. د ارقم بن ارقم رضی الله عنه د کوره بیت الله شریف ته د تکبیرونو په زمزمه کولو روان سول. بل طرف ته ټول مشرکین په بیت الله شریف کې سره راجمع وه او د یو لوی زیري په تمه وه چې عمر رضی الله عنه تللی دی، اوس به یې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه سر پرې کړی وي رابسي. بل خوا بیت الله شریف ته د مسلمانانو د تکبیرونو زمزمې ور رسېدلې وې. مشرکینو چې ولیدل د یوه صف مشري حمزه رضی الله عنه کوي او د بل صف مشري عمر رضی الله عنه کوي، نو حواس یې وبایلل. د دوی په لیدلو دومره غمجن سول چې دوی په خپل ټول عمر کې داسې د غمونو ډکه توره ورځ نه ولیدلې. بل خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ته د ژوند تر ټولو خوښوونکې د خوشحالۍ شیبې وې. په یو روایت کې دی چې په همدې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته د فاروق لقب ورکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله جل جلاله حق د عمر رضی الله عنه پر خوله او زړه جاری کوي. عمر رضی الله عنه فاروق دی چې حق او باطل یې سره جلا کړل. له همدې ورځې څخه وروسته مسلمانانو عبادت په ښکاره شروع کړي. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی، کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوی، موږ د هغې ورځې څخه وروسته په ټوله معنا عزتمند سو. بیا چا د مسلمانانو د بې عزتۍ جرأت ونسو کړلی. په بیت الله شریف کې تر لمانځه کولو وروسته عمر رضی الله عنه د مشرکینو ټولۍ ته ورغی، دعوت یې ورکوي او اخطار یې ورکوي چې مسلمانانو ته د ضرر رسولو کوښښ ونه کړئ، که نه نو د سختو عواقبو سره به مخ شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه په اسلام راوړلو کې جرأتمند و، نو همداسې به یې په هر کار کې پوره بهادري ښودله.
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو رضی الله عنهم ته د هجرت کولو اجازه ورکړه نو اکثره صحابه کرام رضی الله عنهم به په پټه روانېدل، خو کله چې عمر رضی الله عنه د هجرت اراده وکړه په پوره بهادرۍ ښودلو سره یې توره، نیزه، ډال، کمان او غشي له ځان سره واخیستل. بیت الله شریف ته یې تشریف یووړ. ښه په اطمینان او خاطر جمعیه طواف وکئ. بیا د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته واجب د طواف لمونځ ادا کړئ. ښه دعا یې وکړه. هلته مشرکین ځای پر ځای ناست وه. هرې ډلې ته ورغی، ورته یې وویل زه هجرت کوم او دا یو الهي امر دی، که هر څوک غواړي مور یې بوره سي، ښځه یې کونډه سي، بچي یې یتیمان سي، نو زما پسې دې دغه وادي یا درې ته راسي. د مدینې منورې د لارې طرف ته یې اشاره وکړه. د حرم شریفه څخه راووتی. کله چې عمر رضی الله عنه د مکې مکرمې د حدودو څخه ووتی، ښه په اطمینان سره یې سفر ته دوام ورکوي. هلته د مکې مکرمې مشرکینو ته د عمر رضی الله عنه پیغور خوند ور نه کوي. خپله خو یې جرأت نسو کولی، خو ضعیف او کمزوري غلامان یا مریان یې ورپسې ولیږل. په لاره کې هغوی ورپسې ورسېدل او ورته یې وویل ته او ستا زوی عبدالله بن عمر نسی تللی، بیرته مکې مکرمې ته ستا نسی. د عمر رضی الله عنه زړه ورباندې وسوځېدی. ورته یې وویل زه تاسو ته وایم بیرته ستا نسی. زما توره د تکړه او باترو ځوانانو او مغرورو کې برجونو دپاره ده چې د هغوی سرونه په پرې کړم. تاسو پر خپلو ځانونو باندې رحم وکئ. تاسو غلامان موږ د هجرت څخه نسی منع کولی. بیا یې د دین دعوت هم ورکئ. هغوی د خپلو بادارانو د ویرې څخه دین ونه منئ. لاره یې ورته پرېښودل په دې بهانه چې ومونه لیدل. بیرته ستانه سول. عمر رضی الله عنه خپل مبارک سفر بې له ویرې او ډاره سر ته ورسوی. کله چې عمر رضی الله عنه او زویه عبدالله بن عمر رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسېدل، هلته موجود مهاجرین او انصار رضی الله عنهم ډیر زیات خوشحاله سول، ځکه چې عمر رضی الله عنه د سلیم فکر او رأی خاوند و. هغوی د داسې عقلمند شخص مشورو ته زیات ضرورت درلودی. د عمر رضی الله عنه هجرت د مسلمانانو حوصلې نورې هم اوچتې کړلې. څوک چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نوم اوري نو سمدستي فکر ته عدالت، شجاعت او بهادري ودرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 3مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.